د کابل یو شمېر اوسیدونکي د ښار پر سړکونو د باران د اوبو د ډنډېدو له امله شکایت لري. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې دغې ستونزې ته دایمي حل لاره ولټوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا د ښار پر سړکونو د باران د اوبو د راوښتو لامل د منظم ښاري کانالیزاسیون نشتوالی بولي. دا د کابل نهمه ناحیه ده چې د وروستیو ورښتونو له امله پکې اوبه سړکونو ته راوتلي دي. د پلازمېنې یو شمېر اوسیدونکي یو ځل بیا د سړکونو غاړو ته د اوبو له راپورته کېدو شکایت کوي او له مسئولانو غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. مشکلات هوا داریم اینجا، در سرک هوا بالا میشه، جوچه‌ها صحیح نیست، مردم بسیار با مشکل مواجه است. د اسلامی امارت نمیده غوښتنه ده چې د اوبو ته وګوري، د خلک شاروالي والا یا د نور خلک دغه متوجه کې دی چې ته د اوبو رپه کې او د خلکو اسوده شي. بلخوا یو شمېر موټر چلوونکي هم وایي چې دغه اوبه د دوی د موټرو لپاره هم تخنیکی ستونزې رامنځته کوي. موتر عوارض پیدا میکنه، سای موتر خراب میشه، خود موتر خراب میشه. همین پری روز موتر خودم خراب شد. نمیچارای دو سرکه بسیار اودن میشه. اینقدر عوض که تا موترها مثل کشتی وارد رفت آمد میکنن. خواست ما این است که باید مشکلات مردم حل کنن، که مشکل مردم رسیدگی کنه. حالا این تا بیخو دیوال او شده بود. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په کابل ښار کې د کانالیزاسیون د منظم سیستم نشتوالی سړکونو ته د اوبو د راپورته کېدو لامل شوی دی. د کابل ښاروالۍ استازی زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په هڅه کې دي. شهر کابل متاسفانه کانالیزاسیون نداره و باران‌های اخیری که در داخل شهر بود در بخش از خدمت‌های شهر به شکل موقتی آب ترافیک ایجاد کرده بود که الحمدلله پرسنل شهروالی کابل نه تنها در روز عید بلکه فعلا هم مصروف پاککاری کانال ها هست و همچنان بعضی جایی که آبگیری شده و آبها را تخلیه میکنند. دا په حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د پلازمېنې اوسیدونکو په سړکونو کې د باران د اوبو له راټولېدو شکایت درلود. په همدې موضوع کې تمکیګور باندې بحث کوو. د بحث لپاره په مرکزي سټډیو کې د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی صاحب له موږ سره یو ځای شوی دی. بارکزی صاحب سلامونه، ستړی مه شي، ورځ دې بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ستاسو محترم همکارانو ته او ستاسو محترم لیدونکو ته. خوشحال یم ستاسو په خدمت کې یم. سهار مو په خیر، تېر اختر مبارک. ډېره زیاته مننه، بخیر سلامت سئ. بارکزی صاحب یو اساسي لامل دا ښودل شوی ده چې په کابل ښار کې منظم ښاري کانالیزاسیون نشته. لامل یې څه ده؟ ولې په دا تېرو کلونو کې د دغه کانالیزاسیون د جوړولو لپاره اقدام ونه شو؟ وخت نه و، بودیجه نه وه، که نه کومه بله مسله وه؟ دا چې تېر شل کلونو کې ولې نه دی شوی، دا به د هغه وخت مسؤلین به ووایي دا به ښه وي. اما د اوس دپاره بې له شکه کابل ښار داسې فشار دی چې کانالیزاسیون غواړي. بې له کانالیزاسیون نه تاسو مطمئنه اوسئ دغه موضوعات هر څه ښاروالي کوشش وکړي، که تانکران ورته راولي، که نوي نور اضطراري کانالونه جوړ سي، دا صرف اضطراري کار دی او قطعا د تل دپاره دا مشکل نه حلیږي. کابل ښار یو لوی ښار دی، تقریبا 7 میلیونه خلک پکښې ژوند کوي، 7 تر 8 میلیونه خلک پکښې ژوند کوي او دلته ډېر بلند منزلونه موجود دي او دغه ښار زر په زرو کې کانالیزاسیون غواړي او دغه لږ څه تاسو په ښار کې وینئ یا د سړکونو په بغل کې یا نور کانالونه، دا صرف د دې سړکونو د اوبو انتقال کولی شي صرف په کانالیزاسیون کې. دا کار نشي کولی چې د بسته ښار اوبه وباسي او مرتاز ځینې ساحې داسې ساحې دي متاسفانه چې هلته خودسر کورونه جوړ شوي، لکه څنګه تاسو تصاویر وښول د هواشناسي چې وه نوی د هواشناسي سړک هم الحمدلله جوړېږي، هلته یو کانال هم ورته جوړېږي، خو بیا هم قطعا دا ستونزه عمومي نه حلیږي. باید د دې ښار لپاره کانالیزاسیون جوړ شي. کانالیزاسیون څوک جوړوي؟ دا به لویه پوښتنه وي چې هر یو پوښتنه کوي چې دا آخر څوک جوړوي. یو بل اداره موجود دی چې د قانون په رڼا کې دوی د دې وظیفه لري چې هم خلکو ته اوبه ورسوي. آبرسانی شرکت ملی آبرسانی او کانالیزاسیون افغانستان چې دولتي شرکت دی، هم د ټول افغانستان د ټولو ښارونو کانالیزاسیون هم ډیزاین هم جوړي. یعنی دا موضوع د کابل ښاروالي په مسؤلیتونو کې نه راځي، خو موږ د دوی سره خپل هماهنګیانې همیشه لرو. دوی الحمدلله یو ښه ډیزاین یې جوړ کړی ده، خو تر اوسه عملي اقدام نه دی ورباندې شوی. بلې بارکزی صاحب، حداقل تر هغه وخته پورې چې دغه کانالیزاسیون نه ده جوړ شوی، نور یو څه اضطراري حل لارې، یو څه موقتي حل لارې حداقل په هغو وختونو کې چې باراني موسمونه دي او دغه اوبو د باران سړکونو ته راوړي، یوه حل لاره ورته پیدا شوې ده حداقل موقتي دغه وخت لپاره؟ دغه دی تقریبا موږ تېر کال 6 غټ کانالونه جوړ کړل، لکه د کانال دغه چې د جبار خان چې ورته وایي، لکه کانال یوسف بنګي په شمنایي کې بل کانال، همدا 6 کاله موږ نوي کانالونه جوړوو. او دغه چې د کابل ښاروالي پرسونال، د تنظیم پرسونال، کار حفظ مراقبت او د ترتیبي پرسونال د اختر په 3 ورځو کې همدا اوس هم چې ما ورته خبره کوو برای تقریبا تر 12 بجو د شپې موږ په 12 نایي کې مصروفه وو، یا تانکران ورته راوړو یا اسکواترونه ورته راوړو، لاره خلاصو. دا زموږ اضطراري کارونه مجبور چې دا موضوع سره حل کړو. اما دایمي کار کانالیزاسیون دی.
زموږ ستاسې دا نوي سړکونه چې جوړېږي ټول ډیزاینونه یې بشپړ دي، آماده دي، جوړېږي، خو دغه لښتیان چې د سړکونو په بغل کې دي دا د ښار د اوبو د انتقال لپاره نه دی. دا د همدې سړک د اوبو د انتقال لپاره دی، چیرې کانالیزاسیون ته چې به کانالیزاسیون د اوبه ټول انتقال کړي. نو د همدې موضوع له امله کابل ښاروالي هر څه چې په توان کې لري اجرایي کوي، خو بیا تکراروم دغه زخم باید بخیسي جوړ سي. هره ورځ پانسمان کول هېڅ ځای ته نه رسېږي. دا یو موقتي التیام نه باید دایمي حل لارو پیدا شي. بلې دا خو یو کار دی، ټولو کور ده او ټول پکې مسؤلیت لري. برګزی صاحب، د دې خلکو مسؤلیت څه ده؟ بعضې سیمو کې د خلک د خپل کور اوبه یې سړکونو ته رایستلي دي، د هغوی لپاره چې باید حداقل هغه ښاري فرهنګ، ښاري نظم ته هغوی هم پاملرنه وکړي. دا خو یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه دی، نه د یو بلې ادارې. داسې یو موضوع ده جلا د دې چې دغه ځای زخم ده، خو متاسفانه بیا پر دې باندې کثافات هم ور اچول کېږي. دغه اوسنی حالت هم چې په ښار کې دی صحیح دی، په ځینې ځایو کې لکه خصوصا 5 ناحیه هلته د اوبو ترافیک جوړېږي 1 ساعت 2 دپاره، اما نه د 5 ساعتو دپاره یا 10 ساعت دپاره. د دې دپاره چې هلته متاسفانه بیا کانالونه باندې هلته پلاستیکان موجود دي. زما سره د پرون او برای فلمونه سته، یعنی باور وکړئ چې داسې کانالونه چې موږ تقریبا د اختر 5 ورځې مخکې مو مطلق پاک کړي وه، همدا اوس دا کړی د اشغال متاسفانه، او اشغال هم اکثریت پلاستیک دی چې هغه د اوبو لاره بندېږي، خو بیا موږ هغه ورته خلاصوو. خو د دې دپاره چې دا موضوع بلې خواته ولاړ نه سي، عمومي حل لاره کانالیزاسیون ده. زموږ هیله دا دی د کابل ښاروالۍ هغه رسمي غوښتنه همیشه دا ول او دا دی چې انشاءالله د اسلامي امارات کابینه او په سر کې بېله شکه مشرتابه دې ته یو پاملرنه وکړي، یا یو ځانګړی بودجه دې شي ته اختصاص پیدا کړي، او یا هم کابل ښاروالۍ ته هغه بودجه ورکول سي چې د کار د ښار ټول هغه مسؤلیتونه زموږ په غاړه دی. سلوپونه، سړکونه جوړول، زیربناوې جوړول ټول زموږ په غاړه دی. دغه شی به موږ جوړ کړو، خو په شرط دی چې د بودجې سره موږ ته انتقال شي. موږ انشاءالله قطعا پر دې لارې باندې قدمونه اخلو. په داسې حال کې چې دغه کانالیزاسیون جوړول د یو بلې ادارې مسؤلیت ده، خو یو همغږي هم دلته اړینه او اساسي ده. بلې برګزی صاحب، چې کابل ښاروالۍ، هغه اداره، ترافیک، ټول یو بل سره همغږي واوسي. یوه نیوکه د خلکو هم همدا وه چې دغه لښتي، دغه جویې چې د سړک په غاړو کې دي یو څه له کثافاتو نه ډکې دي، زر نه پاکېږي، اقدامات ورته نه کېږي. په دې برخه کې مسؤلیتونه د ښاروالۍ څه دي؟ ګورئ، دا جویچي خو کثافت داني نه ده، خامخا د ورځې یو ځل نه پاکېږي. هغه په 2 میاشتو کې پاکېږي، په 1 میاشت کې پاکېږي، خو په کابل ښار کې په زرهاو کیلومتر جویچي موجود دی. خو نو که د خلکو فکر دی چې د جویچي باید هره ورځ پاک شي، هغه د کثافت داني موضوع دی چې موږ همیشه په هر 40 ساعت کې د کثافت دانیانې پاکوو، اما جویچي نسو پاکولی. دا یوه موضوع. بله موضوع د همدې ادارې زموږ هغه هماهنګي څنګه دی. تقریبا موږ یو نیم میاشت مخکې هم د دوی سره جلسه درلودې، په لسهاو جلسې مو درلوښتلې. الحمدلله بیا تکرارومه د کانالیزاسیون کار جوړ دی، ډیزاین یې برابر دی، خو اجرا تر اوسه نه دی شوی، عملي ګامونه تر اوسه نه دی پورته شوی. هغه هم د بودجې ځینې مشکلات د دوی په ادارې کې خامخا وي. نو بیا هم تکرارومه کابل ښاروالۍ قطعا په دې باندې پوهېږي، په دې باندې سر خلاص چې دا کار د ښار بېله کانالیزاسیونه نور پیشرفت هم نشي کولی، او په ژمي کې زموږ مشکلات به همیشه دا وي. په دوبي کې به هم دا کله چې موږ ستاسې دغه بارانونه په پسرلي کې دا مشکلات موږ ته جوړوي، خو دا بارانونه بیا تیز هم دي، دا مشکلات اضافه موږ ستاسې ته جوړولی شي. خو دغه سړکونه چې جوړېږي هغه اساسي دښمن یې اوبه دی. د همدې دپاره دی چې زموږ بسته پرسونال د 15 ورځې کېږي، لا به دغه دوام وکړي. په سړکونو باندې هغه آسیب پذیر نقطې چې موږ ته معلومېږي، پر هغه باندې دوی مستقر دي، او کله چې باران کېږي هلته خپل اجرات کوي. دا خلک چې له کورونو د کثافات راخلي او د جوی کې اچي په د لارو کې، په د کوڅو کې، یو اقدام پیدا چې عامه پوهاوی ورته وشي، یو عملي اقدام یې که وسي، هغه جریمې یو قانوني اقدام هم پر ضد باندې کېږي چې دغه حالت مخنیوی وسي. د ځینو کوڅو، ځینو لارو کې دغه جویې خو هم څه کوم چې تاسو اشاره وکړه هره ورځ خو نه پاکېږي، خو دغه جویې تل ډکې دغه کثافاتو. داسې موضوع ده. جریمه خو په اسلامي امارت کې قطعا نشته، خو موږ د جبران انحصاري په نامه کله چې پر یو چا باندې اثبات چې دغه اشکال فلاني غورځولی دی، دی مجبور دی هغه ځای خپله پاک کړي. یو خو د کورونو موضوع ده. متاسفانه موږ داسې خلک پیدا کړي چې بلند منزل جوړوي او خپل هغه ساختماني کثافات په لښتي کې غورځوي، متاسفانه چې هغه لوی مشکل بیا موږ ته جوړول شي. هغه د کور کثافات هم نه دی، هغه عموما یا به ساختماني زباله ده، نو خاورې دي اکثریت، نو هغه موږ ته مشکلات جوړولی شي. خو کله چې هغه باندې پر دوی باندې اثبات سي، بیا موږ دوی مجبورو او مکلف کوو چې هغه سیمه دوی خپله بېرته پاک کړي. خو د عامه پوهاوي په اړه ډېر کارونه الحمدلله سوي دي، لا هم وخت غواړي. تاسو ته بهتر معلومېږي کله چې موږ د عام پوهاوي خبره کوو، دا د یو ورځ، دوی یو کال خبر نه ده، دا باید حداقل 1 یا 2 نسله پر هغه باندې ښه کار وسي. موږ تقریبا وړم کال د غنم پر برابر کار چې 1800 ښځینه کسان مو استخدام کړله چې کور په کور باندې ګرځېدی،
او د کثافات پر برابر، د تنظیف پر برابر، د نیازشاني پر برابر او نورو ښاري موارد پر برابر باندې خلکو ته عام پوهاوی ورکول. خو همدا اوس هم دا موضوع روان ده. تېر کال موږ تقریبا په 400 مکاتبو کې موږ دغه پروګرام درلودی چې عام پوهاوی موضوعات په هغه کې ښکیل وو، خصوصا د کثافاتو دسته‌بندي او راټولول، تنظیفي موارد، سرسبزي موارد. خو دا موضوع اوس هم جریان لري، د دې پس به هم جریان ولري. خو دې ته باید پام وکړو موږ تاسې چې زموږ تاسې ښار 50% غیر پلاني ښار دی، یعنې مشکلات د هرې خوا ورته نږدې دي خو د حل لارې ورته موجودې دي. او د اوبو د مدیریت پر برابر باندې قطعا دلته کانالیزاسیون موجود باید وي او اړتیا شته. ډېر ښه. مرګزی صاحب، یوه اساسي ستونزه چې خلکو موږ سره شریکه کړې چې تاسو شریک کړو، په دا تېرو 20 کلونو کې خو په زرهاو لوړپوړې ودانۍ دلته په لوړپوړیزې ودانۍ په کابل کې جوړې سولې، خو په ځینو دغو ودانیو کې دغه سیپټیک څاګانې یا د پارکینګ په ساحه کې یا په یو غیر منظم ساحه کې ځای په ځای شوي دي او دغه اوبو د دغه تعمیر په یو غیر پلان شوي لارو باندې سړکونو ته وتلي دي. د دغه څارنې ارزونې مو بیرته پیل کړي دي، یو څه اقدام ورته شوي دي چې دغو مخنیوی حداقل وسي؟ په عملي شکل باندې تقریبا 6 میاشتې کې کار روان دی. موږ تقریبا 2 هفتې مخکې پر همدغه میز باندې پر دغه موضوع باندې بحث درلودی چې ځینې خلک شکایت کړی و چې زموږ بلند منزل جوړ دی، ښاروالي وایي په پیاده رو کې تاسو د سیپټیک حق نه لري او بېله شکه د قانون په رڼا کې هر څوک چې بلند منزل لري باید تصفیه خانه هم ولري. کښته کورونه نه، کښته کورونه باید سیپټیک څاګانې هغه معیاري ولري چې هغه د تانکر سره خالي کېږي. اما نور چې بلند منزل دغه 5 منزل نه پورته دی په تجارتي ساحات یا رایشي ساحات دی، هلته دوی باید تصفیه خانه ولري چې په همدې میز باندې بحث و څو ورځې مخکې تقریبا 2 هفتې مخکې چې ځینې خلک شکایت کړی. ګورئ قانون واضحه ده، کله چې تاسو بلند منزل جوړوئ هم باید پارکینګ ولري، هم باید تصفیه خانه ولري، هم باید د اطفایي پر برابر سیستم ولري، هم باید عمومي تشنابونه ولري. دا د ساختمان د جوړولو قانوني معیارونه دي چې تاسو باید ولري. او که چیرې تاسو بیا خپل سیپټیک په پیاده رو کې جوړوئ، ښاروالي تخریبوي. ډېرو ته مو خبر ورکړی ده، وخت مو میاشت پورته ورکړی ده، اکثریت تخریب شوي دي او دا تخریب جریان لري. او بل د پارکینګ موضوع و چې دوی ډېر شکایت کړی و. موږ تقریبا په 10مه ناحیه کې، په 3مه ناحیه کې، په 6مه ناحیه کې، په 5مه ناحیه کې، په 14 په مختلف ناحیو باندې ښه پیشرفتونه لرو چې ځینې خلک بلند منزل جوړ دی، سر یې رایشي کورون دی، یو منزل یې مارکیټ دی، کښته منزل چې د پارکینګ ځای دی هغه متاسفانه یو کلب و، هغه یو سنوکر کلب و، هغه یو فابریکه و، هغه مطلق سره خالي کړي دي ول چې پارکینګ لکه چې ستاسو کور باید اشپزخانه او تشناب ولري، ستاسو کور باید پارکینګ هم ولري. هغه یو خدماتي ساحه ده. هغه څوک هلته حق نه لري چې بیا بل پیشه وکړي یا بل کار وکړي. حتی ځینې پارکینګونه چې هغه کوچني دي باید اول 2 منزلي پارکینګ وي. هغه په قانون کې واضحه ده. کله چې مثلا تاسو 15 اپارتمان لرئ یا 10 اپارتمان لرئ، د هغه د موشرانو تحلیل هم کیږي او پارکینګ باید هغومره ظرفیت هم ولري. او که چا پارکینګ نه یې جوړ کړی یا لارې نه یې ورکړي یا سیپټیک یې په نامنظمه ځای کې تخریبیږي، باید لار ورته جوړه سي. لارې ورته شته، انجینري لارې ورته ډېر دي. ځینې خلک موږ ته وایي چې ولا ما خو رای پارکینګ نداریم. ډېر قوي ماشینري اوس شته، ډېر قوي دیزاینونه اوس شته چې ورته لارې جوړولی شو. بېله دې چې پیاده رو باندې بېله چې بل مشکل پیښ شي، خو د دوی امکان لري یو دوکان نیمایي تخریب شي. خو ځینې خلک دغه تاوان ځان ته نه غواړي، اما ښار ته تاوان غواړي. موږ په قانون کې د هغه ورباندې بلې دا ځینې خو مرګزی صاحب زه تاسو سره شریکوم، ما په خپلو سترګو لیدلي چې دوی په دغه خپلو ودانیو کې عامه ملکیت ته را دننه شوي دي. خپل سریانې به وي، بې سریانې به وي، چا پاملرنه نه کېده یا په هره طریقه باندې ودانۍ جوړه کړې ده خو عامه ملکیت ته دننه شوي دي. یوه حل لار ورته شته؟ دا ساحه به تخریبیږي که نه دا ساحه په دوی باندې خرڅیږي، په کرا به ورکول کېږي؟ څه حل لار به ورته جوړه؟ د خرڅولو موضوع قطعا د اوس لپاره منتفي ده. اما ځینې وخت د حالت د کتو سره که پیاده رو وي هغه کرایه هم نه ورکول کېږي، هغه تخریبیږي مطلق. که دوی وایي موږ لار نه لرو، موږ ورته ډیزاین کول چې څنګه لار ځان ته جوړ کړي. ګورئ مثلا په دغه 3مه ناحیه کې یو دوکان و، تقریبا 2.5 متره د ده ځینې، یعنې د ده هغه د ساختمان چې و فکس پر مرز باندې 2.5 د ده ځینې په پیاده رو کې و. موږ ځینې ورته تخریب کړلې، ویل موږ نو ځینه چیرې پرېږدو. ګورئ اول دا موږ ته ښیي چې دغه ساختمان چې ډیزاین شوی دا غیر قانوني دی. ولې؟ کله چې ښاروالي یو نقشه ویزه کوي قطعا د هغه ځینه په پیاده رو کې نه پرېږدي. دا خودسر ساختمان، دا یو خبره. دوم دا دی دا مجاوز نه لري، دا ثابتېږي اتومات. او درېیمه خبره دا دی ډېر ډیزاینونه شته، یو کټېږي، یو بخت د کانکریټ یا د چت کټېږي، هغه ځینه بیا ورته جوړېږي. خو دوی نه غواړي. د دوی دوکان مثلا هغه دوکان تقریبا 50 متره مربع و، وایي دلته خو 2 متره زما دوکان کوچنی کېږي. یعنې دا شی دوی ځان ته تاوان نه غواړي اما خلکو ته تاوان غواړي. خو کابل ښاروالي همدغه یې وظیفه ده چې باید د خلکو عام منافع پر شخصي منافعو باندې کوي وګڼي او پر هغه باندې اجرات وکړي. خو الحمدلله دا مشکلات ډېرې حل شوي دي. همدا اوس هم چې موږ تاسې خبرې کوو په مختلف ناحیو باندې دا کیسه جریان لري. تاسو تایمني ته ولاړ چې سال و ډېرې کوڅې اوس اصلاح شوي دي. هغه شخصي پارکینګونه چې په پیاده رو کې وو یا د سرسبزي پر برابر باندې یا په بانه باندې، او دا لړۍ به په ټول کابل کې دوام لري. مطلق
د چا سره کابل ښاروالي قطعا هیڅ خاص یا شخصي دښمني نه لري، خو مجبور د کار د یو ځای څخه شروع سي. او د کابل ښار موضوعات داسې چې ټول په یوه شپه نه کېږي، دا چې شروع سو 6 میاشتنی یا د کال پلان ورته جوړېږي، د کال تر پایه بعد تر دې ځای دا شی ورسېږي چې پر همدغه باندې موږ راوړو. یو وروستۍ اندېښنه په دې برخه کې شریکوم، بیا بلې برخې ته به لاړ شو. د خلک وایي چې کابل ښاروالۍ په بېلابېلو نومونو باندې چې مجوز نه لري یا چې کار شروع کوي بیرته به تاسو ته تعرفه درکوو، له موږ نه پیسې اخلي، تعرفې راکوي، سیپټیک مسله، د پارکینګ مسله، عامه ملکیت د ننوتو مسله، وایي دا مسله موږ سره مطرح کوي او په دې نومو باندې موږ نه پیسې اخلي. څه وضاحت ورکړئ د خلکو ته. ګورئ، اول خو کابل ښاروالي د هېچا څخه فزیکي پیسې نه اخلي. هره پیسې تاسو ورکوئ هغه بانک کې تحویلوئ. بانک چې تحویل شو مستقیما کابل ښاروالي بودجې ته ځي، د چا شخص جیب ته نه ځي. که هر څوک درنه فزیکي پیسې غواړي موږ خدمت کوو چې په هره ساعته باندې موږ قطعا ورباندې اجرات کوو. دا یوه خبره. دویمه خبره دا دی، قطعا تاسو کله چې بلند منزل جوړوئ ستاسو د نقشه ویزا هغه د سکیج تقریبا 2.5 افغانۍ دی که اشتباه ونه کړمه. که چیرې بلند منزل جوړوئ هغه تجارتي محاسبې، که چیرې رهایشي کورونه 3 او 4 منزل هغه 14,000 افغانۍ قیمت دی چې هغه کابل ښاروالي شخصي چاته نه دی دا تصویب کړی، هغه د کابینې لخوا پاس شوی، دا قانوني پیسې تاسو یې تحویلوئ. که چیرې تاسو بیا بلند منزل جوړ کړئ او بلند منزل په قانون کې هغه تاسو ته 80% اجازه درکوي او تاسو 100% جوړ کړی وي، خامخا دلته بیا د خلکو حق مو دلته دغه کړی تلف کړی، پر تاسو باندې وروره هغه اضافه حجمي او اضافه منزل راځي. دا قانوني خبره ده، نوې خبره هم نه ده، ټول خلک په دې باندې پوهېږي، خو تطبیق یې شاید چې دوی ته نه وایي. دا خبره پر دوی باندې تطبیق کېږي او که چیرې موږ یې تطبیق نه کړو دا ښار بیخي له حد نه د دوی د دې ښار کار خرابېږي. او بیا تکراروم، هېڅ چا د هېڅ چا څخه فزیکي پیسې نه غواړي، که هر چا ورته ویلي موږ ورته ولاړ یو. په 1402 هجري لمریز کال کې د کابل ښاروالۍ ستراتیژیک پلانونه په ځانګړې توګه د سړکونو جوړولو په برخه کې کوم دي چې یو څه سړکونه هم په کابل کې پراخه سي، آزاده سي، د ګڼو ګوڼې مخه هم ونیول سي، او دغه سړکونه چې د تېرو 20 کلونو کې دومره هڅې او کوشش ورته کېدل او زورمندانو په خپل مارکېټو کورونو باندې بند اچولي وو، آیا یوه لاره ورته پیدا شوې ده چې دا سړکونه خلاص سي؟ برګ یو خو زموږ د کال پلان دی چې هغه تاسو ته معلومیږي انشاءالله به څو ورځې بعد به د خیر سره منظور شي، چې په هغه کې زموږ د ټولو پروژو ارزښت تقریبا 6 میلیارډ 4 میلیارډ افغانۍ کېږي، 6 میلیارډ 400 میلیون افغانۍ کېږي، چې په هغه کې مختلف پروژې دي، 155 پروژې دي، تقریبا 9 د سړکونو جوړول دي چې هغه انشاءالله منظوري ته تللی. اما د اوس دپاره چې موږ تاسې یو بل سره خبره کوو، د کوټې سنګي له د مزنګ د سړک توسعه چې 15 متره جوړېږي د خیر سره دا تقریبا 40-50 کال دغه پلان د ځینې خلکو لخوا پاتې شوي وو چې الحمد اجرات ورباندې کېږي. بل د قلعه شانان سړک دی چې هغه د قلعه زمان خان سره وصلېږي. بل ګلباغ سړک دی پل ګلباغ تر خپله دارالامانه پورې. بل میدان هوایي ګمرک سړک دی. بل د اوشناسي سړک دی. بل د کوټه له خیرخانه دوم برخه یا دوم لا دی چې اول لا الحمدلله کار اخلاص و، اوس ګروپونه ورته نسبیر دوم لا بیا شروع کېږي. بل سړک مرتاسي لر د چالای ملالۍ څخه مستقیما دغه چالای ملالۍ څخه حلقوي سړک ته وصلېږي. بل خپله د قصبې سړک دی چالای شهید سره وصلېږي. تقریبا 8 غټ سړکونه همدا چې موږ تاسې خبره کوو کار ورباندې روان دی. د کابل ښار شمال غرب سړک دی چې تقریبا دا د 2 کالو پروژه و، 8.6 کیلومتره و، تقریبا 4 کیلومتره تیر کال جوړ شو، او د پاتې برخه تقریبا 3.6 کیلومتره کې 6 کال جوړېږي، او دا نورې پروژې چې په پلان کې دي دا انشاءالله جوړېږي. د دغه پروژو موخه څه شي دي؟ اول دا دی چې باید دا ښار پلاني سي. کله چې ښار پلاني نه سي، هم د کثافاتو مشکل به وي، هم د کانالیزاسیون مشکل به وي، هم د هوا د ککړتیا مشکل به وي، هم د سرسبزي د هر شي مشکلات به موجود وي چې بې پلان دی، خپل پر سر دی، هر چا یو شی جوړ کړی، یو کوڅه 9 متر دی، بل 80 سانتي دی، بل 80 سانتي، دا مشکلات دی. بل خبره دا دی چې موږ ته معلومیږي چې د کابل ښار پر کم سیمو باندې ترافیکي ازدحام موجود دی. ښار هغه خواته پیشرفت کړی، اما عمومي سړک چې د ښار سره وصلېږي هغه کوچنی دی. هلته موږ پلان ورته تطبیق کوو چې دغه زموږ ترافیکي تحلیل څه وایي او کم سړک اولویت لري. بل خبره دا دی چې ځینې زموږ سړکونه ډېر اهمیت لري، یعنې خپله کابل ښار د ولایاتو سره وصلوي، لکه د کوټل سړک چې نه یوازې کابل ښار بلکې د افغانستان شمال جنوب سره وصلوي، دا ډېر یو اساسي سړک دی موږ ته. یعنې هر سړک د هغه د ماهیت سره سم موږ ورباندې تحلیل کوو، بیا انشاءالله پلان ته نیول کېږي. خو د کابل ښاروالي هغه استراتیژیک پلان د 10 کالو دپاره دا دی چې باید دننه په کابل ښار کې نه فرعي کوڅې نه اصلي کوڅې هغه باید خام پاتې نه سي، د دې لپاره چې هر څوک چې په کابل ښار کې ژوند کوي، که په اول ناحیه کې، په دویمه ناحیه کې، ټول باید اشاري خدمات ته یو رقم لاسرسی ولري. ډېره زیاته مننه د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی صاحب. کور دې ودان ښه ورځ ولري بارکزی صاحب، ډېره زیاته مننه.